سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه موږ تاسو کولی شو له یوې ایکسچینج څخه بل ایکسچینج ته موږ تاسو یو اس ډي ټي څنګه انتقالولی شو، یا له یوې صرافۍ څخه بلې صرافۍ ته موږ تاسو یو اس ډي ټي څنګه لیږلی شو. ډېر ملګري له ما پوښتنه کوي چې زه غواړم له میکسي نه باینانس ته ولیږم، یا د باینانس نه زه غواړم بایبیټ ته، د بایبیټ نه بلې صرافۍ ته څنګه موږ تاسو کولی شو چې له یوې صرافۍ څخه بلې صرافۍ ته یو اس ډي ټي ولګو. بل همدارنګه له باینانس نه موږ تاسو خپل موبایل شمیرې ته څنګه ایزولوټ کولی شو. راځئ دغه ټوله طریقه تاسو ته په همدې ویډیو کې درښایم. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او یوه ضروري یادونه چې تاسو زما ټلیګرام چینل لازمي جوین کړئ، ځکه زه په ټلیګرام چینل کې هر وخت اپډیټ معلومات له تاسو سره شیر کوم. د ټلیګرام چینل د جوین کېدو لپاره به تاسو زما دغه چینل ته راشئ. په دې برخه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ، دغه مور چې لیکل شوی صحیح ده. چې کله په دې برخه باندې تاسو کلیک دلته را درومي ټلیګرام چینل، په دې لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله په لینک باندې کلیک واخیسته نو تاسو سره به زما ټلیګرام چینل راشي. ټلیګرام چینل لازمي در سره جوین کړئ. ښه را درومو چې موږ تاسو له یوې صرافۍ نه بلې صرافۍ ته څنګه کولی شو پیسې انتقال کړو، یا خپل موبایل ته موږ تاسو له باینانس نه څنګه ایزولوټ کولی شو. ټولو لومړی را درومو، زه غواړم له باینانس نه یو اس ډي ټي انتقال کړم میکسي ته، او بیا له میکسي نه زه غواړم باینانس ته پیسې انتقال کړم، تر څو تاسو په ټوله طریقه باندې پوه شئ. زه راځم، زه غواړم میکسي صرافۍ ته یو څه اندازه پیسې له باینانس نه ولګوم. میکسي باندې کلیک اخلم، دلته راځم وایلیټ برخې ته صحیح ده. دغه وایلیټ برخې ته راځم. چې کله وایلیټ برخې ته راغلم دلته سپاټ ته راځم، سپاټ برخې ته صحیح ده. زه راځم سپاټ برخه باندې کلیک اخلم او دلته په سرچ کې زه ورته لیکم یو اس ډي ټي صحیح ده. دغه سرچ دی، په دې سرچ کې ورته لیکم یو اس ډي ټي. زه غواړم له باینانس نه یو اس ډي ټي را انتقال کړم میکسي صرافۍ ته صحیح شو. راځم دغه د ما سره یو اس ډي ټي راواخیستله صحیح ده. زه راځم په همدې یو اس ډي ټي باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک وایست دلته زه ډیپوزیټ باندې کلیک اخلم، دا وینه ډیپوزیټ. چې کله مې ډیپوزیټ باندې کلیک وایست ګوره ماته چې تاسو په کوم نیټورک باندې غواړئ پیسې راولېږئ صحیح ده. تر ټولو ښه نیټورک چې هیڅ فیس نه لري موږ سره بي اس سی ده صحیح ده. بي اس سی یا د بي پي شل صحیح ده. بي ام بي سمارټ چین نیټورک دی صحیح شو. دا یعنې بي ام بي سمارټ چین یا بي پي شل صحیح ده. دغه نیټورک باندې زه غواړم پیسې راولېږم، دا یعنې بي پي شل نیټورک. زه راځم په همدې نومرې باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک وایست دغه خپل ادرس چې دی له دې ځای نه کاپي کوم. اوس راځم زه باینانس ته صحیح. باینانس اوس را خلاصوم. له باینانس نه زه غواړم پیسې انتقال کړم چیرته میکسي صرافۍ ته. زه راځم دغه برخې ته، دغه وایلیټ برخې ته راځم صحیح شو. دلته ما سره پیسې چیرته دي؟ دلته ما سره پیسې سپاټ برخه کې دي. زه راځم سپاټ برخې ته او دلته زه راځم ما سره څه دی؟ ما سره زه ویډرا کوم یو اس ډي ټي صحیح شو. زه به راشم په دې یو اس ډي ټي باندې به کلیک واخلم صحیح ده. چې کله په یو اس ډي ټي باندې ما کلیک وکړ را به شم دلته به په ویډرا برخه باندې ورته کلیک واخلم. ویډرا را به شم، په دې ویډرا باندې کلیک اخلم. دلته به سینډ ویز کریپټو نیټورک صحیح شو. راځم په دې باندې به کلیک واخلم صحیح. چې کله مې په دې باندې کلیک وای دلته به هغه ادرس چې ما کاپي کړه دې ځای نه، دغه ادرس وینې د میکسي صرافۍ نه چې کوم ادرس ما کاپي کړ او دا ادرس دی صحیح شو. دا ادرس دی ما کاپي کړ او نیټورک ما سره چې دی نیټورک ما سره دغه دی ښه بي اس سی بي ام بي سمارټ چین بي پي شل صحیح شو. دغه ما سره نیټورک دی، ادرس مې کاپي کړ. راځم دلته بره لومړي ځای کې ادرس ورکوم صحیح شو. په دې خانه کې مې ادرس ورکړ. راځم دلته نیټورک انتخابوم. نیټورک موږ سره بي ام بي سمارټ چین دی صحیح شو. موږ سره دی نه بي ام بي سمارټ چین، دغه موږ تاسو سره نیټورک دی، دا هیڅ فیس نه لري صحیح شو. راځم په دې باندې کلیک اخلم او منیمم ویډرا څومره ده؟ تر ټولو کمه ویډرا $10 ده. زه راځم په دې باندې کلیک اخلم. زه ورته غواړم چې زه ولېږم $10.10. زه به راشم په ویډرا باندې به کلیک واخلم صحیح ده. چې کله مې ویډرا باندې کلیک وایست را به شم دغه ویډرا به له دې ځای نه کنفرم کړم. کنفرم ویډرا ټیک شو. د کنفرم باندې مې چې کله کلیک واخیسته بیا راځم دې ته ما کوم کوډ ورکړی یا ګوګل انډیکیټر کوم کوډ چې دی هغه ما ورته ورکړی. زه راځم هغه راواخلم. بایننس کې د دې برخې نه پیسټ کوم، ما کاپي کړی تیار. چې کله مې پیسټ کړ اوس سبمیټ باندې کلیک اخلم نو زما ویډرا به څه شي؟ زما ویډرا په پروسیسینګ شو ښه. اوس زه راځم خپل میکسي صرافۍ ته. میکسي صرافۍ ته به زما ته بالکل دا ویډرا ورسیږي. زه راځم بیرته میکسي صرافۍ ته. میکسي صرافۍ کې ما سره څومره پیسې دي؟ زه اوس راځم تقریبا $6 ما سره میکسي صرافۍ کې دي ښه. ګورئ دلته دا دی زما ویډرا کمپلیټ شو. اوس راځم میکسي صرافۍ ته، ما ته به دلته ویډرا رارسېدلې وي. ګورئ ما ته میکسي صرافۍ ته خپلې پیسې چې دي $10.10 هماغه څومره چې ما رالیږلې وې هماغه نومره راورسېدې صحیح ده. په دې نیټورک باندې هیڅ فیس نه کټ کوي له تاسې صحیح ده. سره د $6 ده، دا غواړم خرڅه کړم تر څو ما سره $14 شي او بیا بېرته باینانس ته زه انتقال کړم. برخه باندې ورته کلیک اخلم. کله مې کلیک واخیست راځم دا غواړم زه سیل کړم. دلته لیمیټ په ځای ډایرکټ مارکیټ پرایس انتخابوم صحیح ده. مارکیټ پرایس او چې څومره ما سره ده زه غواړم ټول خرڅ کړم صحیح شو.
دا مې سیل که بالکل خرڅ شو. اوس په زما یو اس ډي ټي چې دی هغه 14 سي. ګوره زما یو اس ډي ټي 14 شوه. زه غواړم بیرته دا یو اس ډي ټي باینانس ته انتقال کړم. صحیح ده. پیسې باینانس ته راولګوم. یو اس ډي ټي له میکسي صرافۍ نه باینانس ته راولګوي. که د هرې صرافۍ نه تاسې باینانس ته پیسې رالګوئ په دغه شکل ورته رالېږئ. صحیح ده. را به شئ باینانس برخه خلاصوئ. وایلیټ برخه، په وایلیټ کې به تاسې سپاټ برخې له راشئ. صحیح ده. سپاټ برخه باندې به کلیک واخلئ او دلته به راسئ سرچ برخې ته. صحیح ده. او دلته به تاسې کلیک ولیکئ یو اس ډي ټي. کله چې یو اس ډي ټي ولیکل، یو اس ډي ټي دغه به تاسې سره راواخلئ. په دې باندې تاسې کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دلته راشئ ډیپوزیټ برخه باندې کلیک واخلئ. دا وینئ ډیپوزیټ. تاسې ته چې چوز نیټورک یو نیټورک سلیکټ کړئ. تر ټولو ښه نیټورک چې موږ سره دی هغه بي ام بي سمارټ چین بي پي شل نیټورک دی، ځکه چې دا په ویډرا کې فیس نه لري. که چېرې تاسې ټرون ټي ار سی شل دغه کوئ $1 فیس لري. دا نور تاسې نیټورک تاسې استفاده کوئ هغه فیسونه لري. صحیح ده. خو بي ام بي سمارټ چین تر ټولو کم فیس لري. صحیح ده. که لري هم ډېر کم او ځینې صرافیو سره بیخي فیس نه لري. لکه باینانس نه میکسي ته، میکسي نه باینانس ته دلته هیڅ فیس نه لري، یا نورو صرافیو سره یو څه اندازه فیس لري. خو تر ټولو ښه نیټورک چې موږ سره دی هغه بي ام بي سمارټ چین بي پي شل دی. صحیح شو. یا بي اس سی. صحیح شو. دغه موږ سره دی. زه راځم په دې باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک ووایست ما سره نیټورک دا دی. راځم خپل ادرس له دې ځای نه کاپي کوم. چې کله مې کاپي کړ بیرته راځم میکسي صرافۍ ته. صحیح شو. میکسي صرافۍ ته چې کله راغلم راځم زه غواړم دغه یو اس ډي ټي ویډرا کړم. راځم په یو اس ډي ټي باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیسته راځم دلته په ویډرا برخه باندې ورته کلیک اخلم. صحیح ده. راځم په دې ویډرا برخه باندې او دلته ان چین ویډرا کلیک اخلم. دا وینئ ان چین ویډرا. په ان چین ویډرا باندې چې کله کلیک واخیسته هلته چې کوم ادرس ما کاپي کړ له باینانس نه، دا وینئ دغه ادرس ټیک شو. دې ځای نه ما کاپي کړی. راځم همدا ادرس په لومړي ادرس ګوره دلته ماته ویډرا ادرس په دې ځای کې ویډرا ادرس ورکوم. صحیح ده. دلته په ویډرا ادرس پیسټ کړو. ویډرا ادرس پیسټ شو. دلته نیټورک انتخاب کړئ. راځم یو نیټورک انتخابوم. نیټورک مونږ کوم یو بي اس سی یا بي ام بي سمارټ چین بي پي شل دغه نیټورک اوسې ده. فیس یې څومره دی؟ فیس یې 0 دی. ګوره هیڅ فیس نه لري. خو په ټرون ټي ار سی شل مې څومره فیس لري؟ $1 فیس لري. زه راځم همدا لومړی زما نیټورک صحیح شو. اوس راځم په دې ځای کې ما سره څومره اندازه پیسې زه غواړم ټول ولېږم. آل باندې کلیک اخلم او راځم په دې کنفرم برخه باندې ورته کلیک اخلم. صحیح ده. راځم په دې کنفرم باندې کلیک اخلم. چې کله مې کنفرم کړ اوس راځم دلته کنفرم ویډرا. کنفرم ویډرا باندې کلیک اخلم. چې کله مې کنفرم ویډرا باندې کلیک وکړ دلته زما دغه موبایل شمیرې او جیمیل ته کوډ ځي. زه به راځم لومړی جیمیل کوډ ګیټ کوډ باندې کلیک اخلم. اوس په زما جیمیل ته کوډ لاړ شي. زه راځم خپل جیمیل را خلاصوم. دا کوډ مې ورکړ. راځم اوس زما موبایل شمیرې ته یو کوډ راځي. صحیح ده. موبایل شمیره به تاسې په میکسي کې اډ کړي. راځم په ګیټ کوډ باندې کلیک اخلم. اوس په زما موبایل شمیرې ته هم یو کوډ راشي. پیسټ مې کړ. راځم کنفرم باندې ورته کلیک اخلم. دا به زه کنفرم کوم نو زما ویډرا به شي زما ویډرا به سبمیټ شي. زما ویډرا شروع شوه. یا نیمه دقیقه یا 1 دقیقه وخت نیسي او ویډرا بالکل ماته رسیږي. اوس را درو موږ تاسې سره یو اس ډي ټي د غواړو چې موږ تاسې خپل موبایل شمیرې ته راولېږو. نو دلته به تاسې تر ټولو لومړی تاسې سره باید پیسې یا په سپاټ وایلیټ کې یا تاسې سره په فنډ وایلیټ کې. صحیح ده. یا په سپاټ وایلیټ کې یا په فنډ وایلیټ کې. که چېرته بل وایلیټ کې تاسې سره فیوچر کې نو تاسې راشئ ټرانسفر برخې ته. ټرانسفر برخې نه تاسې خپلې پیسې را انتقال کړئ سپاټ وایلیټ ته. صحیح شو. چې کله تاسې سره پیسې په سپاټ وایلیټ کې تاسې به راشئ د خپل هوم برخې ته. صحیح ده. د هوم برخه باندې به تاسې کلیک واخلئ. ګورئ هغه پیسې چې کومې وي هغه ماته اوس راغللې تقریبا $14 زما ډیپوزیټ وشو. صحیح شو. چې کله تاسې هوم ته اوس موږ خپل موبایل ته پیسې څنګه لیږلی شو را به شئ په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. کله په دې برخه باندې تاسې ورته کلیک واخیسته تاسې راشئ دلته ګورئ لیکل شوي دي موبایل ټاپ اپ. تاسې به راشئ په دې موبایل ټاپ اپ باندې به کلیک واخلئ. چې کله تاسې په موبایل ټاپ اپ باندې کلیک واخیسته بره سر کې به تاسې خپل موبایل شمیره ورکړئ چې هر شمیره تاسې ورکوئ. لکه دغه شمیرې ته پیسې ولرم راځم په نیکسټ باندې کلیک اخلم. صحیح ده. چې کله مې په نیکسټ باندې کلیک وکړ ګورئ دلته موږ سره رواج چې دغه کومه شمیره چې ده دا نیټورک چې دی ام ټي ان افغانستان. صحیح د ام ټي ان افغانستان دی. اوس ګورئ تاسې څومره اندازه پیسې غواړئ چې ولېږئ. صحیح شو. هغه ټول اندازه لیکي. همدارنګه تاسې غواړئ چې یوې هفتې دپاره 420 منټ فعال کړئ یا دومره هغه هم تاسې کولی شئ. خو غواړئ چې تاسې پیسې ولګئ او تاسې غواړئ ډېرې پیسې ولګئ تاسې بیا راشئ په دغه برخه باندې ورته کلیک واخلئ. دا مور ویني په دې مور برخه باندې ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسې په دې برخه باندې کلیک واخیسته نو تاسې چې هر څومره اندازه پیسې غواړئ تاسې کولی شئ چې خپل باینانس نه ولېږئ. صحیح ده. او همدارنګه تاسې سره به یو اس ډي ټي شتون لري. صحیح ده. همداسې فري نه شئ لېږلی بلکې یو اس ډي ټي به در سره وي. همغه یو اس ډي ټي تاسې ډایرکټ کولی شئ خپل موبایل شمیرې ته. ګوره چې هر څومره ستاسې خوښه وي هغه تاسې کولی شئ ولېږئ. ښه ګورم نه څومره چې لاندې ځئ ګوره 900 څومره پیسې 1050 زر افغانۍ 1100 11,500 1200 که نه ان تر 4000 دا 4000 افغانۍ هم تاسې کولی شئ چې ډایرکټ خپل موبایل شمیرې ته ولېږئ په ډېر اسانۍ سره. صحیح ده.